ګرانو عزیزانو قریبانو خپلوانو دوستانو خاص کر آغا خیل نن کومه خبره چې د ډېره د نیم صدۍ څه جریان یې درلود دغه خلک چې اوس پر سټیج ولاړ دي عبدالرؤف آغا نجیب آغا صدام آغا صلاح الدین آغا دا د پرنده پورې یو په بل پسې ګرځېدل او ډېره عجبه خبره ده ما پوښتنه د ناځوانانو چې اوس دوی پاته دي پوښتنه وکړه چې سړی ته چې دغه سړی وژنو ته په پسې وې ته دا پېژنې وایه زه دا نه پېژنم دا بله څه پوښتنه وکړه ما ته دا پېژنې ویا دا دی زه نه پېژنم خو نن الحمدلله د حاجي اختر ملک شاه جهان د آغا صاحب امیرجان آغا امیرجان آغا دا ټولو زه کورودانۍ وایم شل پنځه ویشت ورځې چې په دې کې ملک شاه جهان هم دغسې په یو تکلیف اخته دی د شپې پر یوه بجه پر دوه بجې به د ګلستان تللی دغه شل پنځه ویشت ورځې موږ تېرې کړې خو ما نن د پروردګار د غرمې سره نیمه تر اوسه پورې یو سل واره شکرونه بخښلي نن غرمه زه په پرانیزو کې مېلمه ومه هلته زموږ د علاقې یو سپین ږیری چې یو سل پنځه کاله یې عمر و د ادمزو عبدالباقي نومیږي ما ته وویل چې دېرش کاله دمخه یو سړی زما په وزه کې وخاپي نو زه لاړم پلندې هغه له شراب یې په وکې دا سړی شل سو د هغه څه بعد دا سړی تر نارې لاندې سو مړ سو مګر زما خروش تر اوسه نه دی ختلی یعنې زموږ معاشره د یو سل پنځو کالو سپین ږیری چې پر یو ډېره معمولي خبره د په دېرش کاله کې دا خپل تربور عزیز قریب نه وبخښه ما چې دلته واغاخیلو ته زموږ مملکت ته د دوی و شرافت او اعانت ته وکتل ما یا الله دا خلکو موږ ته دونې پرده راکړه پرده دا نه ده چې دا دوی و موږ ته راکړه دا دوی و ځان ته ورکړه دا و علاقه ته دوی ورکړه دا و دوی دې کلیو ته ورکړه دې ټولو خبرو ته دا پرده دې خلکو کېښوده دا کار دې خلک په خپله خلاص کړه نو زه زموږ ملګري موږ ټوله د دې نن شپې د مېلمستیا ډېره شکریا ادا کوو چې دوی د دغه کورنیو چې ډېر په تکلیف ښکېل وه او دوی دغلې احساس یا عزت و موږ ته راکړي و دې خلکو ته یې ورکړي چې دوی دا خلاصه وکړه یعنې په هغه وخت کې چې ما د رؤف آغا او د نجیب آغا چې موږ تقریبا یو شپږ اووه مجلسه بعد زموږ په کور کې سره یې ځای سو زموږ مرکه وه ما رؤف آغا ته وکتل ما نجیب آغا ته وکتل چې د یوه لاس نه و د یوه پښه نه وه
دا د کور مشران وو. ما صدام آغا ته وکتل، ما سلام الدین آغا ته وکتل، ما محمد آغا ته وکتل چې دا په کم تکلیف په کم مصیبت اخته وو. یو شی زه پخپله د عالمانو صاحبانو څخه خواست کوم چې زموږ اقدار، زموږ د رسول کریم سیرت نبوي او زموږ ټول معاملات چې دي هغه باید چې پر اعتبار وي. یعنې ما اوس د حدیث شریف حواله خلک ورکوي چې په هغه کې اوس د حدیثونو یا د قرآن شریف آیاتونه دا د هغه معلوکو یا د هغه وخت یا د هغه حالاتو مطابق به دا راتله. خو بهرحال په اسلامي اصولو یا په اسلامي دغه باندې زه دا خبره نه کوم. زه صرف دا عرض کوم علما صاحبانو ته چې دوی دغه تصحیح کوونکي چې ما څو واره دا ویډیوګانې دي زه اورم د مولایانو صاحبانو سره یا د پیرانو صاحبانو سره، دوی وایي چې روغه ترې کوئ باید کېدای شي که ضرورت پیښ شي درواغ هم ووایاست او د دې سره دا هم ویل کېږي دا ګناه کبیره ده. نو زه دا عرض کوم چې د یو خبرې بنیاد پر درواغو کېښول شو، دا خبره به څنګه حل کېږي؟ نو د دې که لږ اصلاح وشي یا د دې وضاحت وشي، نو کم وخت چې دغه فریقین په دې خبر شي چې ملا صاحب یا پیر صاحب و دې مرکه ته جواز ورکړی دی چې درواغ ووایاست، نو که درواغ موږ د دا خپلو مرکو څخه وباسو، پر حق و پر صداقت موږ دا خلاص وکړو، زه فکر نه کوم چې یوه خبره هم پاتې شي یا حل نشي. خو په بلوچستان کې، په پښتنو کې، په ټوله پښتنو کې د خیبر پښتونخوا یې که د بلوچستان یې که د بلوچستانو خوا یې موږ دا خواست کوو چې دوی راشي موږ سره یو شو، دا زموږ بدبختۍ، دا تکلیفونه، دا بدۍ، دښمنۍ دا سره ختم کړو. موږ یو شو، موږ لاس سره ورکړو. ولې یو خو زموږ تکلیفونه دونې زیات دي، بیا درنیمه زیات تکلیفونه موږ خپل ځان ته په خپله جوړ کړي دي. نو تاسو راشئ موږ دغه ځوانانو علم ته ورلکو، د دوی د وژنې څخه ټوپک وباسو، زراعتو کې خلک خوارۍ وکاږي، هره کورنۍ چې په دغه بدي اخته ده د هغه څه جایداد لري دي، د هغه څه هر څه تللي دي. اوس د دې معامله به زه ذکر درته وکړم د دغه مځکې چې په دا مځکه باندې دا خبره شروع، یعنې دا مځکه پر هغه ځای پرته ده. 14 ځوانان د یوه کوره و د بله کوره دا سره شهیدان شوه، سره مړه یې کړل او مځکه هلته پرته ده. نو راشئ چې موږ دغه خبرې د دې چې هغه کورونه په دې مصیبت کې ښکېل دي د هغو کومک وکړو، د ظالم هم کومک وکړو، د مظلوم هم کومک وکړو، ظالم د ظلم وباسو، مظلوم د ظالم د ظلم خلاص کړو. خو بهرحال نور وخت مې نه اخلم، زه پخپله دغه کورنۍ چې په دغه تکلیف کې ښکېل وه د دواړو سره موږ ټوله مرکه دغسې خوشحاله یو. یعنې ما چې هم نن دغه سپېژنې وکاتې د یوې ځای کیسه په دغه ټوله ولس نه خلاصېدله، 10 کاله وشو. دا زموږ معامله خو دغه فریقین خلاصه کړې ده. الله دې دوی ته د دې اجر ورکړي او الله دې د دوی دغه صلح ټینګه کړي چې دوی د وروڼو زیات سره خواږه شي او دوی یو بل ته در قربانېدو. یعنې ما ته خو دا خوند راکوي چې ما به دې ته وکتل، یو به یو ته چای ورکوو ته ویل او یو به بل ته چای ورته ویل، یو به ته یوه ډوډۍ ورکوله او بل ته بل ډوډۍ ورکوله. نو دا رقم که موږ ګرده دغه رقم وکړو نو هغه ورځ لرې نه ده چې موږ به
د دنیا په قومو کې د سیال قوم حیثیت پیدا کړو نور وخت په نه اخلم الله دې ودې ټولو ته خیر راکړي او موږ د میډیا سره د دغه قوم سره د دغه بلوچستان د ټولو پښتنو د بلوچستانو سره موږ دونه خوشحاله یو چې دا کار چې کوم سوی دی دا زموږ په فرضیات کې وو مګر دوی چې کومه ستاینه زموږ کړې ده په کوم نظر یې موږ ته کتلي دي څه د دوی هغه یعنې موږ ته هغه الفاظ نشته چې موږ د دوی شکریه ادا کړو چې دا قوم موږ ته دوی دغه شکریه ادا کوو یعنې دا ټوله کورنۍ چې دی دا ټول دغه هر سړی چې دلته ناست دی دا د دې ټولې مرکې هم د غړي حیثیت لري هم د خواخوږي حیثیت لري هم د خپل هم د قریب حیثیت لري او د دې خلکو د خوشحالۍ موږ ته پخپله یعنې داسې معلومیږي لکه په ګلستان نه په ټوله بلوچستان کې چې یو د اختر ورځ ده او دا ټوله موږ د دغه کورنیو چې دا په دغه تکلیف کې ښکیل د دې ته دا مبارکي ورکوو د دوی ته دغه چې کوم هر څه کړي دي هغه دوی کړي دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین